السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه د خپل خاوند خدمت کوي، آیا په دې کې اجر شته او که نشته؟ محترمه، د ابوهريره رضی الله عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي وایي که ښځه 5 وخته لمونځ کوي او د رمضان د غټه روژه چې راشي دغه روژه ونیسي او خپل فرج محفوظ کړي، ویې ساتي، زنا نه په وکړي او د خپل خاوند اطاعت کوي په روا کې، رسول الله وایي په ورځ قیامت به دغه بیبي او دغه ښځې ته وویل سي وایي جنت ته ننوځه، من ای ابواب الجنة شئتي، پر هره دروازه چې ستا خوښي پر هغه دروازه جنت ته ولاړه سي. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې خدمت د خاوند دا صدقه او خیرات دی. نو د خاوند خدمت ډیر عظیم اجر لري او ډیر ثواب لري. کومې خوندې چې ژوند کوي باید په دې ژوند کې له سره څخه فکر او نیت نه وکړي. که په کور کې خدمت کوي، که د لیوره خدمت کوي، که د خسر خدمت کوي، که د خواږه خدمت کوي، که په کور کې نور خدمت کوي، دا نیت کې کوي چې دا خو زما د خاوند قربان دي، د الله بندگان دي، مؤمنان دي، زه به خدمت وکم. خیر د انسانانو هغه دی چې د چا په خدمت کې وي. ښځو ته الله جل جلاله داسې مقامات او ثوابونه ورکوي چې پاکې بیا نارینه هیڅ حصه نشي اخیستلی. نو ښځې ته الله جل جلاله پر ډېرو شیانو کې دومره عظیم اجر ورکوي چې نارینه ورته هغومره ثواب په لاس نشي ورتلی. لکه په مخکې چې مو د ښځې د حمل او د ښځې د ماشوم د تربیې په باره کې بیان درته کړی و چې یو ښځه خپل ماشوم په نس کې ګرځي نه میاشتې، په دې باندې څومره اجر الله ورکوي. دومره اجر یې دی لکه یو مجاهد چې په سنګر کې د کافر سره جهاد کوي او چې کوم وخت دا ماشوم ته شیدې ورکوي، پر هر وار شیدو ورکولو باندې الله دې ته اجر او ثواب ورکوي. او کوم وخت چې دا له خوبه خپل ماشوم ته راپورته سي، دغه راپورته کېدل یې د تهجد د لمانځه په ثواب کې درېږي. نو تاسې صرف نیتونه برابر کړئ. ژوند زموږ بیخي په خیر کې دی، که د نارینه دی که د زنانه دی. الله داسې رحمت را باندې کړی دی چې د رسول الله امتیان یې ګرځولي یو، پر هر څه الله ثواب راکوي. خو لږ نیت غواړي چې سړی په دې شیانو کې نیت برابر کړي. حدیث رقم 45,113 او 45,113 صفحه 119 کنز العمال جلد 14. والسلام علیکم ورحمة الله.